بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری ShinwariSpeaks نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ فیسبوک پاڼه ده ShinwariSpeaks لایو افیشل، ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواري اصلي پاڼه. زموږ یوټیوب چې دی هغه ShinwariSpeaks او زموږ ټیک ټاک هم ShinwariSpeaks. دینه مخکې چې راشو د کرکټ په اړه د افغانستان د نړیوال جام سفر پای ته ورسېده. د پاکستان او سکاټلند لوبه د پاکستان سمی فاینل را روان دی. یو څه ډیټیل سره په خبرې کوو. دا زموږ ویډیو بله پاڼه راخلي زموږ په نوم یې جوړه کړې ShinwariSpeaks فینس په نوم باندې. دلته ورکې دغه پټه راځي گو سټریم هغې نه یې لایف کوي. نو داسې ښکاري چې موږ هلته لایو یو. تاسو ته ټولو ته معلومات دی په هره ویډیو کې زه دا یمه. نو هغه پاڼې نه که تاسو چېرته دا ویډیو ګورئ بس نور تاسې ښه پوهېږئ چې تیشه ورسره وکړئ راپورټ کوئ دغه ځکه دونه منفیاتو پسې زه نه ځم. موږ کوشش کوو چې څومره زموږ د وسه کیږي په دې وطن کې مثبتې خبرې مخکې ویسو. ښه راځو د افغانستان سفر ته. خو تاسو ټول ته معلومات شو پای ته ورسېده. دې سره چې دی موږ څومره تمه چې تینې زمونږ وه د افغانستان ټیم هغسې لوبه ونه کړه. ستا حضرت الله زازی صاحب ګوره ټیلنټ یو شی دی، استعداد بیل یو شی دی، مګر فټنس چې دی دا ډېر مهم دی په نن سباني کرکټ کې. څومره چې ته فټ یې هماغونه به ته نورم ښه کېږي. ته اوس محمد رضوان ته وګوره فټ دی، ته بابر اعظم ته وګوره فټ دی، ته ویرات کوهلي ته وګوره فټ دی، ته KL راول ته ګوره فټ دی، ته ډیوډ وارنر ته ګوره فټ دی، ته راشد خان ته ګوره فټ دی. نو د دنیا فټ پلیران چې دي هغه کې چې استعداد دي هغه استعداد نه پوره او ښه استفاده کولی شي بنسبت د هغې کسانو چې لکه حضرت الله زازی، لکه شهزاد خو داسې دی چې بس ښه ده د دوبۍ مزدوري وه ډېره ښه یې وکړه د افغانستان کرکټ کې. او هر څوک چې شهزاد مینوال یاستئ دې نه وروسته هسې تاسې هم ریټایر شئ. ځکه نه غواړو چې موږ دې شینو کې سړی په جنجال شو چې زه د اصغر مینوال یم، یو ورځ کنځلې کوي بله ورځ چې ریټایر شي بیا پسې جاړئ. کریس ګیل هم هغه د نړیوال جام نه داسې وایي چې ریټایر شو، یو لوبه به چېرته جمیکا کې کوي په خوشحالۍ روان و، خاندلې تشمو کې بیټینګ کاوه، بس ریټایر شوي، خپله وس دې وکړه، نور ختمه شوه خبره. مګر زموږ خلک چې دي دا هر څوک چې بیا ډرامه بازان دي. نو شهزاد صاحب دپاره، حمید حسن صاحب دپاره، نور په مخه مخه او دغه دولت زادران په مخه مخه دا خلک باید ختم شي. د دوی راتلونکی په دې ټیم کې هیڅ نشته دی. که بیا دې نه وروسته یو کال بعد بیا نړیوال جام د سترګې به ورکې د ښامارانو غوندې نیولي چې هلته لاړ شم اسټرالیا ته. مګر دوی باید نه، ځکه اسټرالیا دا خو ګوره داسې وکټ واخه د دوبۍ چې په دې باندې چې فاست بالر بال وم کې بال لګي سار شي راځي. په اسټرالیا کې خو چې فاست بالر راشي بال کوي بال زپ کېږي څه زپ. نو هلته به حضرت الله زازی په دې WWE فټنس باندې چې دی شی وکړي. شهزاد چې دی دا د بګ شو فټنس سره به شی وکړي. ته خدای ته شرمېږي نه، ای خدای دې تباه لکه مړه. دونه چې یو سړی خپل عقل نه کار نه اخلي، ته دونه کم عقل انسان یې چې والله حیران یو درته. 5 په 5 لوبې وکړې، دا د نن ګوره د هندوستان خلاف څنګه آوټ شو، هر بال ته د وکټو نه شاته کېږي. دا شینه چې دي د نمیبیا خلاف کار کوي، دا شینه سکاټلند خلاف کار کوي، مګر دا شینه ټاپ ټیمونو خلاف کار نه کوي. هغه لوبغاړي چې د زموږ کرکټ د افیلیټ اسوسییټ ممبر نه رایستلی دی هغوی ډیره مننه نور مو په مخه ښه، ځکه اوس انټرنیشنل کرکټ بیل ډیمانډ لري، بیل ضروریات لري. هغه شینه چې شهزاد مخکې وروسته کې شاته شي او وهي دلته نشي والی. همدغسې کار ورسره وشو، دا د نیوزیلینډ خلاف هم غرق سو. حضرت زازی صاحب چې دی هغه د لیګ سټم ته چې ښه آف سټم خو یې پرېږده، خو یاسې هم کمزوري ده. لیګ سټم ته چې نور پلیران داسې شاټ وایي د دواړه خپې ورته خلاصې کړي، دلته نه وهي. نو دالته دا چې کوم بال دلته لیګ سټم ته راغی که دی همداسې دې طرف ته فلیک کړی، خدای خبر چې څه چلې وکړه. نو حضرت زازی ته په بیټینګ باندې کار په کار دی، خو فټنس باندې اول، ځکه افغانستان او که ډېر زیات نه غواړي فټنس باندې نو شهزاد او حضرت زازی دې ورولېږي. امریکا کې هغه مخکې پخوانی WWF به یې ورته وي، اوس WWE ورته وي.
هغې ته دې ورولېږي دا بیرغ به انشاءالله عملته هم ځلیږي دوی به تاویږي راتاویږي او ورکې همدغسې مقابلې به وي مګر کرکټ چې دی ستاسې کار نه دی. پېښور زلمي بیل شی دی، انټرنیشنل کرکټ بیل شی دی. که ته غواړې چې مثلا په انټرنیشنل کرکټ کې ستا فیوچري راتلونکی نو ته په فټنس کار کوې، بغیر د فټنس نه چې دی ته نشي سروایو کېدی. ګوره نن 3 بجې چې لوبه وه ګرمۍ کې مو دا حال سو وایي شو به ټول په پیچونو راخطا کېدی. یو نجیب الله زادران 3 رنزې وکړې، باقي ټول ټیم چې راواخلې یو 50 رنزې وکړې ټول ټیم. نو دا تیش ته پاره لوبېږي، دا اوس ټیم سو. ون ډاون رامان الله ګربز صاحب ته اوس راځو. ګربز صاحب مخکې خو مونږ ورباندې خبرې کړې وې، یو وخت کې ټیک ټاکونه کول هغه یې پرېښوده، اوس کتاب یې مګر کتاب سره چې دی ګربز صاحب باید په ځان باندې د صبر کار وکړي. زما په نظر هغه یو دغه د یو ډرامه ده د یونس ایمرې هغه ډرامه وګوره چې دا ستا مایند لږ ریلیکس وي او ته لږ ځان برابر کړې. ځکه ډېر زیات په جلتۍ کې داسې ښکاري چې د افغانستان په ځای د نړۍ لیګونو کې د سترګې ډېرې چې لکه زه ما نړۍ لیګونه واخلي. زه زر په یو انینګس کې په 20 بالونو 50 وامه، نور که چیا کوم که نه کوم خو چې د هر نړۍ لیګ په ما باندې نظر شي. ځکه مونږ افغانان خو داسې خلک یو چې پاکستان سره لوبه بایلو سخت خفه یو، هندوستان نه چې بایلو ګوره هماغې بایللو دا د نن نړیوال جام نه بار کړی، هلته مو ورسره ټوپونه وال شروع کړه او دا زمونږ هندوستان زمونږ دوست دی ماشاءالله. دوست هیواد خو نن ښه زبردست کار دا وکړه چې یو قسم نه راغلی دوست هیواد نه چې تاسې سپورټ کړي وی سره دې کې هغه ستاسې دوست هیواد فرق هم و. نو افسوس خو په دې دی چې تا خو ته لاړې ورسره د هغه هندو هم لاړه پوه شوې. نو ډېر ښه کار وسو چې هغه هم در سره لاړه، ځکه مخکې دا متل و چې و هندو ستړی خدای ناراضه، اوس به متل داسې شوی وای چې افغان ستړی او خدای ناراضه پوه شوې که نه. نو دغسې حساب یا هندو ناراضه و همدا هم پکې راتله، ځکه هندو چې دی په نړیوال جام کې تا سره هېڅ کومک نه کوه، ICC یا بل څه کې هسې چټي ستړی کېدې. مګر د خپل وطن دپاره که موږ نیوزیلینډ یو ځل بیټ کړی وای اوله لوبه مو ورسره هېڅ مشکل نشته، مګر زموږ پلیرانو کې هغه دغه نه وه، خیر دغه ګرمي وه، ګرمي ډېره زیاتې هغه جذبه یې ورکې مړه کړې وه او نه داسې شی و چې موږ وی چې 180 190 کې ځکه څنګه چې شروعات وشو معلومات کېده چې دا ټیم د 120 130 140 مونږ خو ورته امریکا کې تقریبا داسې وایي چې سبی را پڅېدو د 2 بجې زموږ میچ و یا 3 بجې داسې وختي ورته سره اوده شوی ورته نه یم. نو ما ځان سره سوچ کاوه چې زه دا به لږ ښه سي سړیتوب والا لوبه وکړي، مګر افسوس چې هغه لوبه داسې وشوه چې هېڅ ته کتو نه وه. زه خو پکې هېڅ ته بس دغه کې اوده شوم چې څنګه دا بیټینګ اخري دوی څنګه بیټینګ کاوه بس لاړو پکې اوده شوم، ما وې زه دا خو لاړې. مګر کرکټ کې دا شي نه راځي څوک به بار کېږي څوک به دغه کېږي، هر یو نړیوال جام ټیم راځي غواړي چې دا نړیوال جام وګټي، مګر هر څوک یې نه ګټي، بعضې به یې ګټي بعضې به یې بیلي. مګر مهم شی دا دی چې په خپل غلطیانو تیشه چې د کړی هغې نه زده کړه وکړه او په هغې باندې کار وکړه، راتلونکي نړیوال جام دپاره صحیح شه. نو زموږ دې دغه سره باید د راتلونکي نړیوال جام فکر وي. په کرکټ کې که ته ورته اول نه کار ونه کړې نو هر ټورنمنټ کې به همدا شی کېږي. زموږ ټیم ته یو ښه مطلب نړیوال هغه چې کوم پبلیسټي په کار ده هغه په لاس ورغله ټولې دنیا دا کرکټ کوته، مګر افسوس چې موږ هغسې استفاده ترې ونه کړه چې څنګه دې نه په کار وه. زموږ د میډیا څانګه چې وه هغه ټولو نه کمزورې ترینه سلسله کې روانه وه. زموږ نور د کرکټ مسلې چې دي اخره کې پرون په د طلباو په حکومت کې دننه یو کودتا وشوه په افغانستان کرکټ بورډ باندې. دا پزلی چې دی بې سواده دی، زما بدې ښه مې نه راځي، بدې زما هېڅوک هم نه راځي، خو ښه مې نه راځي، اختلاف نظر ورسره ډېر شینو کې لرم. زه اول نه یم چې ښه کس وي دا دې باید نه وي، مګر ښه کس که راولې په ښه وخت باندې راوله. پرون ورځ نه وه نو طلباو یار چا چې دا کار کاوه دی غلط کار کړی و. بیا وایس اف امریکا والا ریډي ناست چې ډرامې درپسې وکړي، بیا یو څو کسان نور عزیز الله فضلي ځان سره اخیستي دي. مطلب تا ته یو شی درکړه، ما ته خو یې ویلې ته زما اوسه پورې هغه وایس میسج راسره شته چې برحاله ټیکنیکل ایډوایزر د چیرمین د میډیا دا خو هسې چټیات دي پوه شوې. موږ په دې شیانو باندې نه دغه کېږو، نه دا موږ ته دونه پروا لري، دا هسې خدای والي دي.
کوم سړی چې امریکا اروپا یا نورې دنیا نه هلته م وږی که نه نو دا به په جنت کې م وږی پوه شوې دا به هلته م موړ نه شي نو په دې وړو وړو شیانو مه خوشحاله کیږئ دا مه یې وایه چې نیوکه ما نیوکه به کومه نیوکه وکړه ډوزې به نه ولئ خبرې به نه کوئ نیوکه به کله کوئ چې کله د دغه نه فارغه شئ چې کله ورته مثلا بورډ یا کوم ځای کې کار در نه کي بیا به کوئ خو اوس هم کوه څه شی دی څه دغه داسې غټه مسا خو چې غلط کار غلط کار ته په وخت غلط یې صحیح کار چې په وخت وکړي هغه صحیح ریزلټ ورکوي د فضلي خلاف یو مګر دغسې کار چې فضلي باندې اکدم ته هغه هلته په دغه کې ناست دی هر ځای کې چې دی کله قطر کې یا دوبۍ کې به یو ځای کې اوس د دې میچونو فضلي صاحب کتلو څه ضرورت و چې تا هلته دې ته ورتلې ته دې ته ورتلې ستا څه ضرورت دی هلته یو د چیرمین نه ځي تا هلته ځان وررسئ خو دغه ځای راشه دا کرکټ بورډ کې به ناست وی دا کودتا به دې سټاپ کړې وی اوس هم څه خلک راغله هغه کودتا یې ستا سټاپ کړه د فلحال دپاره څومره وخت نور دپاره به سټاپ کیږي دا به وخت سره معلومات کیږي میرویس اشرف صاحب دی یا نور دا ښه خلک دي مګر خپل ټایم سره چې دی باید دغه ته راشي دا کرکټ بورډ زما په نظر باندې باید مکمل ډیزالو سي ختم سي ځکه دا زاړه لوبغاړي دا ریټایر کیږي د دوی ریټایرمنټ سره باید کرکټ بورډ کې هغه افیشل چې دا 14 کالو راسي 19 کالو راسي دوی په دې کرکټ بورډ کې ناست دي او همدې دغه ته زور ورکړی فسادي نظام کې دا شی و چې هر چا به کار کاوه ډالر به یې خوړی چې ما خو زه خو خدمت کوم نو خدمت دې ته نه یې وروره خدمت جرمنیانو کاوه خدمت جاپانیانو کاوه چې د 9 بجو نه واخلې 5 پورې به خپل دغه په د معاش په بدل کې کار کاوه بیا به 3 ساعته تر 8 بجو پورې د خپل وطن دپاره ایکسټرا کار کاوه چې زه غواړم جرمني آباد شي زه غواړم چې دغه آباد شي جاپان آباد شي نو آباد شو راتلونکي نسل ته کار کاو نن ستا د هغوی مرسډیز بی ام ډبلیو چې دی ستا د ټول وطن جی ډي پي نه هغه زیات پروډکشن کوي دغه ټویوټا او هانډا لیکسس دا خلک چې دي د جاپان ستا د غونډ جی ډي پي نه زیات پروډکشن او ګټه ورته کوي نو قوم دې ته ملت دې ته خدمت دې ته چټیات به نه یې وایي موږ او تاسې نور خلک مه دوکه کوئ اسلامي نظام کې که ته پګړۍ هم وهې طلباو نه هیله دوی ته معلومات دی چې څوک ورسره و موږ خو طالبان نه یو ګوره اوس هم درته یو چې نه یو مګر آزاد افغانستان غواړو اسلامي نظام غواړو مخکې نه مو غوښته همدې د خاطره دې فیسبوک کې د بل ځینو کې څومره خلکو به موږ ته کنځلې کړي ځکه هغې وخت کې خو د اشرف غني نوم چې به دې واخیسته یا به د امرالله صالح یا به هغه بل ډزمار محب هغه د دغه کړه نو بس لایکونه به باران به مزې چرچې به مګر حق سره ولیاړو څوک چې حق سره ولیاړي هغه الله پاک چریم نه خرابوي د نړۍ په هر ګوټ کې به په سکون کې دا ضمیر ته به ملامته نه نو موږ چې هر څوک په دې زما خبره کرکټ بورډ دا 14 کالو راسي چې پکې کار کوي دا به ټول د مخې ختم شي هر سړی غریب سړی و پېښور کې به یا به کچه ګړی کې یا به بل ځای کې و هیڅ شی نه لرو د دې وطن کې نن راشي د موټرونو خاوند یاستئ بنګلې در سره دي کورونه مو جوړ کړي دي نور کرکټ نه څه غواړئ 15-16 year سروس نه خو باید نور تیری ریټایر شي که نه ستا ذهنیت چې دی هغه ذهنیت د 2021 کال کې کار نه کوي دا 20 کاله یو شانتي و دا راتلونکي وخت بل شانته دی نو دې کې هغه ذهنیت کار نه کوي نو زما د اسلامي امارات او طلبا دې خلکو نه هیله ده چې تاسې هغه خلک ځان سره مه ساتئ هغه خلک باید دا کرکټ بورډ مکمل ډیزالو سي ختم شي بیا یو نوي سیټ اپ راشي هغې سیټ اپ کې ګورئ که نور څوک نه د حمید شینواری زما په نظر ښه کس دی نور کسان شته مشتاق رحیم صاحب که هملته اوسه پورې هغه ښه کس ماته ښکاري داسې به نور کسان یې چې هلته افغانستان کې ستاسې د هغوی ریکارډ راواخلئ درته معلومات کیږي ضروري نه چې چا اشرف غني صاحب ته یا یو چاته ښه پوسټ کړی هغه ښه پوسټ نه یو دانه یا دغه به یې کړی هم داسې پې نیوکه هم کړې ده نو دا د افغانستان بچی دی نو که طلبا والا ذهنیت نمی پروا نه کوي کرکټ دپاره چې دی دغسې کس باید را میدان ته شي زموږ کرکټ باید پرمختګ وکړي او پرمختګ د هغه ذهنونو سره کوي چې هغه ذهن سره انوویشن کریټیویټي ورسره غواړي چې راتلونکي کې یو څه وکړي نو دې دپاره باید مکمل کرکټ بورډ ډیزالو شي دا خلک لاړ شي آنلاین سیسټم کې نوي نوي اپلیکیشنونه واخیستل شي او ځوانان هایر شي
بیا پس له هغې نه چې دی د کرکټ سیټ اپ استعداد هغه AMS یو فرحان کسکر یوسفزی راغلی AMS ایتلیټ مینجمنټ سیستم وای مونږه را پیدا کړی دی په ډزو باندې را پیدا کړه ټولې ډزې یې مړه وي هر سړی ورته راته او بس یو خو دې بیرغ نه چې هر سړی استفاده کوي که نه ګوره خلک پیژنې تر ننه پورې دا بیرغ په موږ ډېر ګران دی خو کوم ځای کې مې ورته هر ځای کې پزول داسې دغه کوم نه دا شي نه په دې باندې چې شی نه کېږي دې بیرغ ته داسې کار وکړه که په ته مثلا په اروپا کې امریکا کې د نړۍ هر ګوټ کې داسې کار وکړه چې خلک وایي چې والله you know what I have dealt with Afghan this guy is amazing guy man دا افغانان دا ښه خلک دي دا ستا ریپرزنټیشن دې بیرغ ته کار کوي مګر که ته بیرغونه تاوی دروغ وای غلا کوي ناجیزه کوي فسادونه کوي حرامیتوب کوي نو بیا دا بیرغ چې دی هسې چټي مخکې وروسته کوئ همدغې شي نو خو دغه مسلې جوړې کړي نو دا کرکټ چې دی د کرکټ په شانتې وکئ کرکټ مهمه دا ده چې د دې بیرغ لاندې چې څوک لوبه کوي هغه کې استعدادي دا نیوزیلینډ وګوره هر نړیوال جام کې ځان سیمی فاینل ته رسوي ټول 8 میلیونه خلک دي هغې کې 4 میلیونه بار ملکونو کې ګرځي را ګرځي سره په نیوزیلینډ کې نه د انسانانو نه پکې پسونه ډیر دي مګر هر نړیوال جام کې ولې ځان وه استعداد بس چې چا کې ټیلنټ هغه ته دغه ورکوي ډیرل میچل درته اوپننګ ته راواچي مثلا ګوپټل عملته دی نوي کسان درته ګلین فلپس را پیدا کی نو مختلف قسم هغه که دا ګلین فلپس فیلډینګ وګوره حیران به دي کی نو دا ډیوین کانوی وګوره مطلب استعداد را پیدا کوي هغه استعداد راځي چې دوی مخکې وړي نور نه څوک راځي بیرغونه داسې کوي نور څه مسلې شته نه هغوی خپله د حمید حسن غوندې دلته بیرغونه دغه کړي پوه شوې نه برینډن مکولم 40 کالو ټولو نه زیات غټ نیوزیلینډی هغه و چېرته یې بیرغونه ورته لیدلي خو چې ورته معلومات وشي چې نور کار نشم کولی په وخت باندې ریټایر سو د الله ولی تاسې یې 40 کالو یاستئ عمر مو 40 اچولی ریټایر کېږئ به کله بیا دې بیرغونه 50 لکه اچولي مړه بیرغ مو غر کو پرک مو کړو تېری خدای ته وګورئ نور ځئ نو کرکټ بورډ کې دغه چینجز باید راشي او دې سره راتلونکي سیټ اپ موږ راځو د کوچنګ پارټ ته دا د کرکټ بورډ د کوچنګ پارټ چې دی دا ډیر مهم دی په افغانستان کې د افغانستان کوچ باید هغه کسی چې هغه افغانستان کې وي او زموږ خلکو ته باقاعده ټریننګ ورکړي اوس د نړۍ سیستمونه داسې لیول ته رسېدلي دي چا چې هغه زاړه کوچنګ کورسونه کړي دي باید نوي وکړي چې اپډیټ شي ته چې یو سړي ته کور ډرایو ورخی داسې نه چې هغې ځای کې تا بال داسې ورولې ته ورته هلته خوا کې ودرېدی شي بال ورته خطا کولی شي او دی په هغې باندې کور ډرایو وهي همدا بال چې ته اوس مثلا کور ډرایو وهې ستا باډي بال د پاسه راتګ دی ستا بیا چې دی فالو ترو ده که ته ګراوند شاټ وهې که ته چېرته غواړې چې همدا د روهت شرما کیل راول اپ شاټ وهې نو فل ایکسټینشن آف د آرم باید وي نو دا ډیر داسې ټیکنیکل شیزونه دي او څو چې دا باید تا سره هغه کوچز کار وکړي هغه کسان زما په نظر باندې چې نړۍ ټاپ پلیران او پاکستان محمد یوسف زما فرست چویس دی یونس خان زما سیکنډ چویس دی محمد یوسف چې یو ټیکنیکلی ډیر کریکټ پلیر و ډیر هغه لیزي ایلیګنس چې ورته په پیچ ولر هغه پوهیږي د هغه هینډ آی کوارډینیشن د هغه فوټ ورک وګوره یو ډیر بهترین پلیر و داسې پلیر و نو هغه لوبه چې ګورې که دغسې مونږ ته محمد یوسف د ځان غوندې یو 2 پلیران جوړ کړي نو زموږ دا ټیم دا به لا بهترین ټیم سي که دغسې موږ سره پلیران نه نو په دې خو نه کېږي چې حضرت زازی او شهزاد او رحمان الله ګربز مخکې وروسته تاو راتاو شم داسې لاړ شم کنفیوز شم ډبلیو شم ریویو واخلم وانخلم هغه سره خبرې کوي وروره ځه مخامخ یې ویشتې داسې فرنټ دغه یې کړی چې نور پکې نو خبره دا ده چې په 15 میچونو کې تاسو هیڅ توره نشئ کولی موږ نه هیله مه لرئ اتلان نشته مړه اتل هغه دی چې نړیوال جام راوړي په دې ټیم کې چې هر چا نړیوال جام راوړه هغه ورځ به دا د کرکټ اتلان زموږ اتلان شي همداسې چې یاستئ تاسې څه اتلان یاستئ نړیوال لیګونو لپاره لوبې کوئ او بس شاټونو ماټونو کوششونه کوي او نور خدا کا هغه شاپور زادران یو خبره وکړه وایي دا د افغانستان دپاره دا نه دغه کې خپلو پیسو دپاره لوبیږي دې کې شک نسته مګر دا خبره چې هغه چې خرڅ سوي دي زه په دې یقین نه لرم
ځکه موږ داسې دغه نه یو د دې خرڅېدو مرڅېدو والا. زما په نظر باندې لوبغاړي به دا دغه ونه کړي. نو هغه بې بنیاده الزامات چې اوس مثلا شاید شاپور زادران صاحب غوښته چې چیرمین سی یا په کرکټ بورډ کې دغه ورته ورکړل سی یا به څه بل، والله اعلم. مګر دا خبرې سی نه وي. یو لوبغاړی چې دومره کرکټ وکړي که ثبوت لري نو دا ګز او دا میدان شه د طلبا حکومت ته محکمه ده ښه بېغمه ولا دغه ورکه ښه به یې درته برابر کړي. مګر که ثبوت نه لري نو داسې چټیات چې په دې نظام کې څوک وي نو په اسلامي نظام کې په چا بهتان او تهمت لګول چې دي هغه ډېر ګوره دغه کار دی، غټ جرم دی. نو په تا باندې باید قانون پلی شي. نو زموږ پلیرانو سره باید سی کوچنګ کار وشي، دا ګډېدل مډېدل ختم شي. همداسې بیا ډاون د اور تا سره نور دغه نو نن چې د بیټسمین ضرورت و ایکسټرا بالر یې پکې راچولی نو چې ښه کوچ مونږ سره راشي زمونږ پلیرانو سره کار وکړي، زمونږ ټاپ آرډر په دې دغه زده کړي چې سنګل یې څنګه واخلي. ګوره اول تقریبا 6 که 7 بالونه شوي وو، 38 بالونه پکې ډاټ بالو، 50% نه زیات بالونه چې وو هغه دوی همداسې ایثار کړي وو. نو د الله ولیانو دا څه ټیسټ میچ نه دی، دا ون ډے کرکټ کې هم څوک داسې نه کوي. T20 کې دومره ډاټ بال دی، مطلب دا ته سره په سنګلو پوهېږي نه، بس یو شاټ دی او دې باندې چې دی کرکټ نه کېږي، په دې کرکټ مخکې نه ځي. زه دوستانو نه غواړم تاسو سره جذباتي خبرې وکړم، زه نه غواړم تاسو ته چغې ووایم، په دې باندې هېڅ شی نه کېږي. دا زموږ چې کومې خبرې دي دا تاسې او ستاسې شیر کول ستاسې کار دی. ښه زړه د خلاصه شیر کوئ، دا د طلباو مشرانو ته رسیږي، هغوی ګوري. موږ چې فضلیه چاپ سي خبرې کوو هغوی هغه ګوري، هغوی ته معلومات کېږي چې دا سړی هغه مونږ پیژني څنګه سړی دی. نو مونږه د چغو ضرورت نشته، موږ غواړو چې هغه تخنیکي بحث وکړو چې د افغانستان کرکټ پس له دې نور ښه شي. دا چې اوس کوم لیول کې دی دا هغه سیټسفیکشنري لیول نه دی، ځکه موږ پاکستان سره بهترینه لوبه وکړه، مګر باقي 2 لوبې چې دي هغه زمونږه خرابترینې وي. نو هغې چې څومره د پاکستان لوبې زمونږ ټیم ته دغه ورکړی و، پبلیسټي هایپ ورکړی و، د نور همدغسې ځمکې ته راګزار کړه. نو دې په ځای چې استفاده وکړو موږ ته تاوان وکړه. زه ځکه په دې باندې خبرې کوم. نو محمد یوسف چې دی نمبر 1، دویم چې دی مونږ سره باید د یونس خان دغه شي، که محمد یوسف نه راته نو یونس خان دي شي، کینې انضمام الحق دي شي، ښه فارغه دی، دا بهترین کسان دي. دا به زموږ موږ ته هغه پلیران پکار دي چې زموږ پلیر ورته وګوري که نه. د افغان مینټالیټي داسې ده، هغه څه مړه نوروز منګل په ټول عمر کې 1 سینچري نه ده والی، سلیزه نه ده والی، دا اوس ماته بیټینګ ښي، هغه نه زده کوي. نو نوروز صاحب هم ریټایر، صرف پلیر نه کوچان هم ورسره ریټایر شي. داسې پلیر او یونس خان دی 10,000 رنزونه یې کړي دي، د نړۍ کې منل شوی دی. محمد یوسف په 9 ټیسټ میچونو کې 10,500 ایوریج و، دا خو ډېر ټاپ پلیر و. د کور ډرایو او شاټونه وګوره او هوک او پول یې وګوره، هغه ټول بیا خپله ورپسې مونږ خلکو ته بیا پلتې مونږ ورکوو، هغې کې مونږ ښیو. نو خبره دا ده چې دغسې پلیر چې بیا انضمام 92 میچ نه وروسته وګوره څومره سینچریانې والي، سلیزي وا، داسې لکه موږ مار ته څه وي چې باقي دغسې پلیران باید موږ راولو. او ښه کار دا دی هغه راتلی شي، ډېر نږدې ځای دی، هر ټایم دلته په کابل کې اوسېدی شي، کرکټ بورډ دغه خپل ځای ولا هر څوک ورکولی شي. مطلب دا شي نه چې دي دغه به زموږ کرکټ دپاره ښه. بالنګ کوچ زما په نظر باندې دا شانټیټ او دا خلک چې دا خو ټول باید وایستل شي، دا یو هم نه راځي دلته. بالنګ کوچ د پاکستان مختلف بالران شته دی، ښه بالرانو د خپل ټیم هغه دې راواخلي، که کوم ښه کوچ وي ورسره، که نه وي ورسره. زموږ سره خو دا حمید حسن دی، او یو سړی حمید حسن ښه پلیر و پخوا وخت کې، ښه استعداد اوس. خو زما په دې ښه نه راځي چې یو سړی کې دونه احساس نه وي چې زه 2 کاله کرکټ نه کوم او 2 کاله بعد زه صرف نړیوال جام ته راځم، ما مخکې کرکټ نه کوم بیا نړیوال جام ته راتلم. نو ته خپله سوچ وکړه چې دا څونه بې احساسه کس دی، دا به چېرته وغواړي چې یو ځوان مخکې لاړ شي. زه دې پورې خبر شوی یم چې عثمان شینواری راغلی و د افغانستان کرکټ بورډ ته چې زه غواړم چې افغانستان ټیم نه لوبه وکم، دغه وکم. مخکې زموږ کرکټ بورډ ورته انکار کې سر خوځولی و. نو دا زمونږ خلک دي، نو ښه به دا چې هماغه د هغوی څوک خوښوي د محمد یوسف دي، هماغه ورسره یو فاست بالنګ کوچ را پیدا کړي. نو زموږ باید داسې کوچ چې زموږ ټیم ته پرمختګ ورکړي. که دا ټیم سي ټیکنیکل ټیم نشي
نو په دغه شي نه کېږي. زه دا نه یم چې شاټونه مو وهه، شاټونه دې وهه، هغه پلیر هم وساته، مګر 2 پلیران باید تا سره داسې ټیکنیکل پلیران اوس لکه ابراهیم زادران باندې باید کار وشي، ښه پلیر دی. درویش رسولي باندې باید کار وشي، ښه پلیر دی. عثمان غنی باندې باید کار وشي، دا ښه پلیران دي. دا زما په نظر باندې ټیکنیکل پلیران دي. داسې شاید نور مي او بهیر شاه محبوب خو هغه T20 نه، خو ټیسټ ان ون ډے دپاره دغسې پلیران دا شته په افغانستان کې، دا باید دوی باندې کار وشي. نو هیله ده دې دپاره چې د پاکستان د طرفه کوچ راشي. راځو د بالینګ دغه ته. زاړه خلک خو ختم سو، فضل حق فاروقي او دا نوم اخیستل کیږي، بالکل دی. تاسو سره فاست بالینګ پول باید کم از کم واته لس فاست بالرانی، سلیم صافی بل، خو یو بالر کم از کم کینی 2 داسې بالر غواړم چې 150 سپیډي، 150 سپیډ سره به بالینګ کوي. هغه 150 سپیډ سره چې ستا بال په آسټرالیا کې وځي، مړه که میچ ګټې او که بیلې که نه، هسې به خوند کوي. دې ځای نه چې ګورو چې سم کرکټي موږ مینوال یو د کرکټ، مونږ چې سی کرکټ وشي مونږ خپل ټیم سپورټ کوو. تاسو ټولو ته مو وایي چې ټیم سره ودرېږئ، مګر سم کرکټ به کوئ. چې سم کرکټ ونه کوئ نو بیا در سره څوک هم نه ودرېږي، بیا نه اتل سو نه 600 نه د خبرو ضرورت شته، نه د کنځلو ورپسې ضرورت شته، مګر ته باید یو بالر داسې یا 2 چې څه شوی یاره، څه شوی. وای پنجاب ته دال خور او داسې و خدای د کور را نه کنو، ته دال خور، هغه دال وز دال دلته را سپلای کیږي ډیر زیات، ته لکه چې دال خور سوی. هغه دال خور حارث رؤوف پیدا که په 150 بالینګ کوي، شاهنواز دنی را پیدا که په 150 بالینګ کوي. نو ته هغه نور خو پښتانه دغه به نه یادوم، نو ته خوار شي، ته چې دا غوښه خورې، خدای خبر چې تیشه خورې. ما ته خو آرام خور ښکاره شوی ټولو. دا 20 کاله فسادي نظام کې مو فساد کړی دی. هغه دعاګانې چې دی هغه د خیرې په ځای ځي. هر کله چې دی دعاګانو شروع کړي دي بس زه پوه شم چې الله کار خراب سوز. وروره دعا پرېږدئ، الله پاک چې العدل ذات دی. آسټرالیا ته څوک دعا کوي، دومره نړیوال جامونه وګټل. ویسټ انډیز ته څوک دعا کوي، تیر 2 په 2 وګټل. نو خبره دی نه تیر شي، د دې په ځای په دغه کار وکړئ په استعداد باندې. نو استعداد که غوښه خوري، که سابه خوري، که آلو خوري، که لوبیا خوري، خو 150 سپیډ سره بالینګ شروع کا. 150 that's all I want. که 150 سپیډ نشي والی نو وروره دا باقي سپیډان چې دي دا ښه دي، خو دې سره باید داسې بالر وي چې 140 او یا 13 هغې کې باید تا سره بیټینګ کوي، بیټینګ ښه الراونډر غوندې. کنی یو نوین الحق شته ګورې نه څومره ورانوالي وخوړه په هغه ورځ باندې. نو آسټرالیا کې به نورم خرابېږي. نو آسټرالیا کې تا ته ښه ښایسته فاست بالران پکار دي. نو هیله ده چې په دې برخه باندې کار وشي. دا د افغانستان مهمه برخه ده، د بیټینګ بالینګ. او بل راځو اوس فیلډینګ ته. فیلډینګ دپاره چې دی ټیکنیکل ضروریات دي. ته چې کله اوی کیچ نیسي داسې، نو میک شور دا ستا لاسونه چې که نه دا داسې نه خلاصي، لږ چې څومره خلاصي هماغونه به او سافټي ته به کیچ ښه اخیستل کېږي. مګر اکثره خلک کیچ پاس اخلي. دا رایټ تم رول چې دا دلته چې داسې کې که نه داسې دا دغه طریقه ده. نو لکه مختلف داسې طریقې شته چې هغه د کوچ کاري هغې باندې باید سره کار کوي او ستا دغه فیلډینګ باید د افغانستان ښه شي. فټنس د افغانستان هغه تکلن چې دا کوم دغه ساتلی والکه پلانکیا زه چې زو جیم ته، نو دا سړی باید دیم استعفا شي. ساوت افریکن دی دلته راغلی دی، د سره لوبغاړي چې ډېر زیات کمفټ داسې باید نه وي. سی ټریننګ پې وشي، سی فټنس هغه کوم معیار چې دی دا انټرنیشنل ټیم دی، دا د افغانستان ټیم دی. دلته چې ته لوبه کوې وروره، دلته به ښه سی لوبه کوې. دلته چې ته په فټنس باندې ستا فټنس نه که نه، زه د خیره کلب کرکټ کوه، بل شی کوه، چې شی چې د خوښې هغه کوه، خو د افغانستان دپاره ته کوالیفای نه یې. نو دا هغه شوبې دي چې په دې باندې باید راتلونکي کې کار وشي. چیرمن دی که عزیز الله فضلي، که میرویس اشرفي، که بلي. زما په نظر ما خو ورته څه وي چې فضلي خو زه خپله ډېر زیات خلاف یم، مګر فی الحال وخت په کتو سره د افغانستان کوم داسې انټرنیشنل سیریز یا داسې شی نشته چې ته فضلي بدل کړې نو فایده به ورسیږي. پرېږدی یو میاشت دوی پرېږده چې بس د نړیوال دغه شورا چې په موږ سترګې نیولي چې دا خاموش وي، چې دا بس هېڅ هم نه وي،
چې زمونږ کرکټ دې ځای نه لږ راوځي. اوس مونږ چې چیرمنان بدلو را بدلو دا پروا نه کوي، مګر دا کرکټ بورډ کې چې دغسې کودتا کیږي راشه وسلو سره او داسې وشو میډیا دا لیکنو نه پرهیز کوئ. دا زموږ کرکټ ته هیڅ فایده نه کوي. ما په دې اړه باندې سره پوسټونه دا شي نه کوم. نو ښه دا ده چې زموږ راشو او د خپل کرکټ ته یو ځای کار وکړو د پرمختګ دپاره. نو که فضلي صاحب یو میاشت 2-3 نور مې یي دي هغې پورې ښه چیرمین چې دی دا باید را پیدا شي او چې هغه په کار پوهیږي. ښه لوبغاړی یو شی دی مګر ښه چیرمین بل شی دی. اوس زه په دې نه یم خبر چې میرویس اشرف صاحب انګلیسي کې څونه ښیي، ځکه د انګلیسي پوهېدل په ډیپلوماسۍ پوهېدل دا 2 او ایډمنسټریشن مدیریت دا 3 باید د افغانستان کرکټ بورډ دپاره کم از کم ریاست دپاره شرایط دي. ته باید په انګلیسي کې ټاپ لیول لکه هیڅ مشکل نه لري، نه ترجمان نه به ورته چې دغه I didn't get it excuse me او یا دغه هغه شي نه باید نه وي. ته باید پوهېږې، ته باید د کرکټ په اصولو باندې سیستم باندې پوهېږې، ته باید په ډیپلوماسۍ پوهېږې. ګوره دوستي نشته، نه موږ سره هندوستان دوستي کوي، نه پاکستان دوستي کوي، نه موږ سره ازبکستان تاجکستان، نه موږ سره بل استرالیا څوک دوستي کوي. راکړه ورکړه ده، ډیپلوماسي ده. هغه تا نه رای اخلي، ستا ووټ تا استعمالوي، ته به هغه نه د هغې په بدل کې شی اخلي لیکلی چې ته به ما سره یو سیریز کوې یا یو شی کوې په ICC کې په هر ځای کې. نو دغه شینو باندې باید کار وشي. نو دغسې چیرمین باید راشي. فضلي اوس راغلی دی پرېږدی، ستاسې څونه دغه راځي ګوره ما ورسره ډېر زیات اختلاف دی، مګر اوس یې پرېږدی، یو 2 میاشتې پرېږدی، 3 میاشتې پرېږدی تر څو پورې چې د افغانستان دې 2-3 میاشتو کې د ښه چیرمین ښه دغه پیدا شي او چې بیا بل چیرمین راځي نو کرکټ بورډ مکمل ډیزالو شي. نو دغه به بهترینه طریقه بیا سی کسان ما خبرې پې وکړې نو دغسې چې وشي نو د افغانستان کرکټ ته خیر رسیږي. ICC سره به هم خبرې شوي، هغې پورې به د وطن حالات هم یو څه راښه شوي، نړیوالو سره به د حکومت هم اړیکه یو څه جوړه شوي. نو دغه به بیا زموږ کرکټ ته پیدا وکړي. مګر دا وخت چې اوس مثلا ICC راپورته شي او زموږ کرکټ باندې بندیز ولګوي نو بیا به 3 یا 4 میاشتې زموږ لګیږي چې قانون او پیسې او هر څه تاوان کو چې دا بندیز لرې شي. نو په زور ځان باندې بندیزونه مه لګوئ. هر څوک چې یستی میرویس اشرف صاحب دا بل کس مزاري نور دا ټول غاړې ته شي. تاج ملک صاحب بله ورځ یو چا خبره کوه ګوره تاج ملک چې هر شی تاج ملک صاحب دا کرکټ دې ځای ته را رسولی. ګوره دا ګپ نه دی ښه، ته د کچه ګړۍ نه یو شی را خوشې کوه، غریبۍ نه یې راپورته کوه او دې لیول ته را رسوه. نو که هغه ته کور زه یم یو کور نه 10 کوره دې ورته ورکړی شي، دومره فسادي نظام او دومره فساد شوی دی د ده باید د ده خو بیخي باید نور قدر وسی. هغه کسانو قدر کوئ چې چا تا یې سره دغه کړی او تر ننه پورې زه تاج ملک سره میلاو شوی یم نه یم فیس ټو فیس ښه، مګر حق دی. نو هغه غریب دی خدای نه کي ماشاءالله ایمان موږ ټول لرو مسلمانان چې دی هغه د اقتصادي مشکل دومره غټه مسله نه وي، مګر هغه پسې خبرې نه دي پکار. که کرکټ بورډ کې که هر ځای کې دغه کې کرکټ بورډ کې 350 امپلویز دي نو څه وشو چې تاج ملک صاحب پکې هېڅ دغه نشته، ځکه هغه خدمت یې کړی چې نه هېرېدونکی. ډېره خواري وه ما هغه وخت کې چې شروعات کې ته دغه کوې هغه دغه تریات کې ته به یې وګورې نو هغه پسې فضول خبرې دغه پسې مه کوئ. هغه خلکو درته هغه چې اتلان ورته وایي دغسې تېر خلک چې چا کرکټ دې ځای ته را رسولی دا اتلان دي. دا اوسني چې دي دا باید موږ ته نړیوال جام وګټي چې اتلان شي، چې ونه ګټي د اتل دغه ورکول نه دي پکار. نو دا د افغانستان کرکټ دپاره هغه مکمل ډیټیل خبرې وي چې ما غوښتې تاسې سره وکړم. د پاکستان دغه ترازو لوبو څانګې ته ما خو ویلو بهترین ټیم دی او دغه د سیمی فاینل ټیم دی. زما 4 ټیمونه مې پرډکټ کړي، پاکستان، هندوستان، انګلینډ او استرالیا. 3 لاړه، یو نیوزیلینډ پکې ورووته. نو دغه ځای کې چې دی یو ډز مو وخوړه خو دا پکې راځي. نن هم زموږ پریډکشن خراب سو، پرون هغه ساوت افریقې والا باقي نور ټول صحیح تلیو. نو پریډکشن هم زموږ دونه وړاندوینې صحیح تللی وې د کرکټ. نو دا خاصه بس د کرکټ شوقیان یو هغه یو څه چې علم یې هغه سره شیر کوو. نو د پاکستان ټیم پورې راځم، بهترین ټیم دی. سکاټلینډ یې نن وواهه ښه برابر کوي. شعیب ملک هم ورباندې فارم کې راغی د ټورنمنټ جوینټ 30 50 والا. دا د پاکستان دپاره بهترین کار وشو ځکه هلته ډیوډ وارنر فارم کې دی. ستا میډل اورډر چې دی
تا سره باید دغسې کس ای. نو ډېر ښه ټیمونه سره پاکستان او استرالیا وړاندې کیږي. تا سره هغوی سره چې وارنر فینچ دی، تا سره رضوان ان بابر اعظم دی. هغوی سره چې ون ډاون دغه شي میچل مارش، تا سره فخر زمان دی. هغوی سره نمبر 4 سمیت دی، تا سره حفیظ دی. هغوی سره 5 گلن میکسول دی، تا سره شعیب مالک دی. هغوی سره سټوینس دی، تا سره حاسف علي دی. نو ښه سره برابر دي. سپین ډپارټمنټ کې زما په نظر باندې چې کله دوی لوبي باید حفیظ ورته ډیوډ وارنر ته مخکې راولي، دا به ډېر مهمي. شاداب او دغه در سره دی اماد فاست بالینګ تا سره هم تیز دی، هغوی سره هم تیز دی. هغوی سره میچل سټارک دی، تا سره شاهین افریدي دی. هغوی سره پیټ کمنز دی، تا سره حارث راؤف دی. هغوی سره جاش هیزل ووډ کنسسټنسي ده. نن لوبه کې باید محمد وسیم جونیئر لوبېدلی وای چې خپل استعداد خپل دغه یو څه پریکټیس کړه. حسن علي ګوره دا ټیم لګیا دی، حسن علي کیری کوي او په همدې ټس کې چې حسن علي به د 2019 چیمپیونز ټرافۍ غوندې دماکه کوي، مګر هغه نه کیږي. که سیمی فاینل کې حسن علي کار خراب کړي نو پاکستان آوټ کیږي. دغه ویک لینک دی، په دې باید کار وشي. د ریسټ پاکستان ښه بهترین ټیم دی. بیا چې سیمی فاینل ته وخت نږدې شي بیا په هغې وخت کې ورباندې خبرې کوو. نو پاکستان ټیم مینوالو ته دی ډېر ډېر مبارکي. یو ځل بیا زه خپله د پاکستان د ټیم مینوال یم. افغانستان زما لومړی او پاکستان زما دویم ټیم دی. نو دا دوه ټیمونه چې دا خو همدې دپاره ښیي که یو دې لاړم شي دا بل وس ټورنمنټ کتل بیا هم درته خوند درکوي. د هغه کسانو چې هندوستان دویم ټیمو اب اوس ښه یخ شوي، ځکه چې اول نم خلاص شو او دویم نم پسې خلاص شوی، نو هم دین دم لاړه، دغه دنیا د هر څه د لاړه پوه شوې. نو کار مو وسو، هندوستان سره مو ټوپونه واله اوس لګیا اوسئ. نو دا د افغانستان د پاکستان ټیم په اړه دغه بهترین ټیم دی، هېڅ دغه نشته. بیا چې وخت راشي بیا په هغې وخت کې ورسره په هغې باندې خبرې کوو. سکاټلینډ لوبه دومره دغه نه چې په هغې دومره زیاتې خبرې وشي. زما په نظر باید ځوانانو ته چانس ورکړی و، مګر چې ور یې نه کړ بل وخت به ګورو. اوس په همدې ځای کې دغه راغونډ کو دا زموږ پاڼه ده شینواري سپیکس لایف آفیشل، ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواري اصلي پاڼه. نو دا نور چار ځای دغه نه ګورئ، ستاسې خوښه که ریپورټ کوئ که نه ریپورټ کوئ. منفیاتو باندې زه نور دونه نه غږېږم. هر چا چې ریپورټ کړی موږ د غلو خلاف یو، هر څوک چې غلي د هغه خلاف یو. او دغه قسم غلا چې کوي زموږ ویډیو راخله پاسې لایف دغه کوه، موږ ته څه مشکل نه وي، مګر بیا داسې په هماغې پاڼې نه خبرونه راځي چې هغه موږ پورې اړه نه لري، هغه ښه نه وي. نو دې د خاطر اړتیا چې مستعارې پاڼې چې دي فیک دا ریپورټ شي. ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم. خدای په امان. السلام علیکم.